بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې تاسو لومړی د غلطي تحقیق وکړئ، د هغه نه وروسته بیا نصیحت وکړئ. ډیر خلک دي چې هغوی د خپلو شخصي افکارو او نظریاتو بنیاد یوازې له همدغه ځان جوړه اشتهاراتو څخه ږدي. پخپله به هیڅ هم نه وي. 14 کسه به یم په هغه ځای کې چې دا ژوند کوي نه به یې پیژني، خو دا به غټو خلکو پسې، هغو کسانو پسې چې هغوی په ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې محبوبیت لري او ځای لري خبرې شروع کړي. د غلطي تحقیق به یې نه د دې لپاره چې ځان مشهوره کړي. دا کسان په دنیا کې ناکامه دي او په آخرت کې به د الله رب العزت په حضور کې ولاړي او سخت ځواب ورته وایي. ډېر خلک ستاسو د خیرخوا په جامه کې راشي، خو وروسته بیا معلومات وشي چې هغه یوازې د افواه یعنی بې ځایه او بې بنیاده خبرو ښکار شوی و. همدغه افواهات او همدغه دروغ دي چې د خلکو په زړونو کې ځای نیسي او هغوی ستا په وړاندې داسې تصور کوي چې بنیاد یوازې له دروغو څخه جوړ شوی او بس حقیقت څه نه وي. تاسې یقین وکړئ چې کله ډیری ورونه ماته د لرې ولایاتو نه راځي، نو ډیر په دقیقه توګه باندې زما جامو ته ګوري، زما ګیرې ته ګوري او زما شخصیت ته ګوري. آخر کې زه ترې پوښتنه وکړم چې ولې؟ په لومړي سر کې خو راته څه وایي نه، وروسته بیا راته وایي چې هلته خلکو په ځانګړې توګه هغه ملایان چې تا سره څه ناڅه په مسایلو کې مخالفت لري او اختلاف لري، هغوی موږ ته یې چې مولوي صاحب ګیره ښیي، قرقولۍ په سر کوي، نیکټایي یې په غاړه کې. الله اکبر. چې کله دلته ما وویني، زما خبرې واوري، زما په عقیده باندې پوه شي، بس سر وخوځوي، پوه شي چې موږ چا دوکه کړي یو په دروغو باندې. نو ګرانه وروره او درنې خورې، کله چې ستا غوږ ته د چا په اړه باندې یوه خبره رسیږي، مخکې له دې چې د هغه کس په اړه باندې څه ته ووایي، لومړی تحقیق وکړه چې دا کار، دا فعل او دا خبره په هغه کس کې چې تا ته ویل شوي په هغه کې شته که نشته. که یو کس تاسو ته ووایي چې فلانکي کس دغه ناروا عمل کړی، نو که ستاسو په زړه کې د هغه لپاره مینه وي او غواړئ چې دغه مینه کمه رانشي، نو په خبره باندې له تبصرې کولو وړاندې ښه تحقیق وکړئ. همدغه نبوي لارښودنه ده. چا سره دی چې مینه ده، چا سره دی چې محبت دی. که تا ته چا د هغه په اړه باندې څه وویلی چې ده خو دا بد کار کړی، دا بد کار یې کړی دی، نو که ته په زړه کې هغه سره مینه لرې، ته څه وایه ما لومړی تحقیق وکړه چې په هغه کې دا کار شته که نشته. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. هغه لیکي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر وړاندې یو کس راغی، جامې یې زړې وې، ویښته یې ګډوډ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې د ده پام خپلې ظاهري بڼې ته واړوي، خو فکر یې وکړه چې کیدای شي دا رښتیا هم بېوسه وي. پوښتنه یې وکړه، آیا له تا سره مال شته؟ هغه سړي ځواب ورکړ، هو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، څه ډول مال دی؟ هغه سړي ځواب ورکړه، ما سره پسونه دي، میږې دي، وزې دي، اوښان دي، غلامان دي او هر څه شته.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر د دې سړي له خولې واورېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې الله رب العزت در باندې د مال او دولت لورینه کړې نو اثر یې باید په تا کې ښکاره شي. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په ځان باندې زړې جامې ویني، د هغه ویښته ګډ وډ ویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومړی تحقیق کوي که دا سړی غریب وي، فقیر وي، مسکین وي، خیر، خو که مالدار وي باید دته نصیحت وشي چې الله رب العزت تا باندې د مال د نعمت لورینه کړې نو اثر یې په تا کې باید ښکاره شي. همدارنګه ابن سعد په طبقات کبرا کې لیکي چې مدینې منورې ته په راتلونکو ډلو کې ډیر خلک مسلمانان شو، خو ډیر پکې داسې هم و چې مسلمانان خو نه شول ولی مدینې منورې ته راغلل او د سولې تړون یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاسلیک. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مبارکو صحابه و کرامو سره په مجلس کې ناست. یوه ډله راغله، په ډله کې له لسو څخه ډیر سواره و. هغوی راغلل او پرته له سلام کولو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې کېناست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه آیا تاسو مسلمان یاست؟ هغو ځواب ورکړه هو که یا رسول الله موږ مسلمانان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه نو سلام ولې ونه کړ؟ دې خبرې سره ټول پورته شول او ویل السلام علیک ورحمت الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه وعلیکم السلام کینئ. هغوی کیناستل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې د لمونځ په اړه پوښتنې وکړې. ګورئ هغوی سلام ونه کړ، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستقیما ورته نه وایي چې تاسو ولې سلام ونه کړ، بلکې د هغوی نه پوښتنه کوي چې تاسو مسلمانان یاست که نه. نو چې هغوی کله ویلې هو کې موږ مسلمانان یو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ترې پوښتنه وکړه چې ولې تاسو سلام نه کړ؟ نو لومړي سر کې به ته د غلطي تحقیق کوې، د هغه نه به وروسته بیا ته نصیحت کوې. دا د ژوند د اصولو نه یو اصل دی. همدارنګه د بخاري حدیث دی، د امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په وخت کې د اسلامي قلمرو حدود وسعت او پراخي پیدا کړه. له همدې امله امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کوفې والي وټاک. د کوفې خلک په دې شپو او ورځو کې د والي پر خلاف هنګامه او دسیسه جوړولو کې ښه نومیالي وو. څو تنو شر خوښوونکو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته خط ولیک او په هغه خط کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په خلاف ډیرې خبرې کړي تر دې چې دغه شر خوښوونکو لیکلي ول چې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په سمه توګه لمونځ هم نشي کولی. کله چې خط امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسید نو عمر رضی الله تعالی عنه د خط لوستلو وروسته د پریکړې په کولو کې تادي ونه کړه، ورخطا نه شو، بلکې خط یو صحابي ته ورکړ او هغه صحابي یې د کوفې په لور ولیږه. هغه صحابي محمد بن مسلمه و. عمر رضی الله تعالی عنه دې صحابي ته حکم کړی و چې کوفې ته په رسېدو سره به سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له ځان سره کړي او په کلي کوڅو کې به له خلکو څخه د ده په اړه پوښتنې وکړي. دا صحابي چې کله کوفې ته ورسېد سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یې له ځان سره که او هر جماعت کې به یې له لمونځ کوونکو څخه د ده په اړه پوښتنه کوله. لنډه دا چې د کوفې یو جماعت یې هم پرې نه ښود. په ټولو جماعتونو کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په اړه مثبتې رایې ترلاسه کړې. په همدې کې دا صحابي او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما بنو عبسو ته داخل شو
او هلته یې له لمانځه وروسته د دوی د امیر یعنی د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په اړه له دوی نه پوښتنه وکړه. خلکو د سعد رضی الله تعالی عنه ستاینه وکړه او هغه یو ذمهوار حکمران وباله. نو دې صحابي وویل زه تاسو ته ستاسو په رب باندې قسم درکوم چې په سعد بن ابي وقاص کې تاسو ته کوم عیب ښکاره شوی دی. دې صحابي خپله دا پوښتنه بیا ځنې وکړه. دا وخت د جومات له یو ګوټ څخه د اسامه بن قتاده په نوم یو کس پورته شو او ویې ویل چې موږ ته د الله رب العزت په نوم قسم راکوي نو واوره سعد رضی الله تعالی عنه مساوي کړنلاره نه غوره کوي او نه هم پرېکړه د عدل له مخې کوي. شکایت یې وکړ. د دې سړي په دې خبرې سره سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه حیران شو او ویې ویل آیا زه داسې یم؟ هغه سړي ورته ویل هو ته هم داسې یې. ته مساوي کړنلاره نه غوره کوې او نه دې هم پرېکړې د عدل له مخې دي. دې خبرې سره سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وویل قسم په الله زه به 3 دعاوې وکړم. بیا یې دې سړي ته د ګوتې په اشارې سره ویلې ای الله که ستا دغه بنده په خپله ادعا کې دروغجن وي او د ریاکاري او شهرت لپاره پورته شوی وي نو ده ته اوږد عمر ورکړه د ده تنګلاسي ډیره کړه او دا په فتنو کې اخته کړه. ډېر خلک داسې شته چې یو چا پسې دروغ تړي په مجلسونو کې په جلسو کې او په تقریرونو کې د هغه نوم اخلي. د هغه هدف څه وي؟ ریا. د هغه هدف څه وي؟ شهرت چې زه مشهوره شم. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ویلې ای الله که ستا دغه بنده په خپله ادعا کې دروغجن وي او د ریاکاري او شهرت لپاره پورته شوی وي نو ده ته اوږد عمر ورکړه د ده تنګلاسي ډیره کړه او دا په فتنو کې اخته کړه. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه له جوماته ووت او مدینې منورې ته روان شو. 2 کاله وروسته سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وفات شو. په دروغجن سړي باندې د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه بده دعا ولګېده. د هغه سړي عمر اوږد شو تر دې چې هډوکي یې کمزوري او ملا یې کړوپه شوه. دومره کمزوری شو چې له ژونده بیزاره و. تنګلاسي او فقر یې دومره ډیر شو چې په لاره کې به ناست او خیر به یې غوښته. د ډیر زوړوالي له امله یې وریځې په سترګو راپرېوتلې وې. ښځې به چې د ده له مخې څخه تېرېدلې نو ده به زورولې، خلکو به چې ورته کنځلې او بدې ردې ویلې نو ده به ویل زه څه وکړم، ډېر بوډا یم، په فتنه کې اخته شوی یم، په ما باندې د یو صالحه انسان د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه لګېدلی دی. وګورئ هغه ظالم دا تحقیق نه و کړی چې رښتیا هم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه مساوي کړنلاره نه غوره کوي او یا د هغه پریکړې د عدل له مخې نه دي، بلکې پورته شه د شهرت لپاره او د ریا لپاره دا خبره وکړه. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه ته ښېراوې او بددعایي وکړه چې الله رب العزت په کوم عذاب کې اخته کړه. نه ورونو نه خویندو، کله چې ستاسو تر غوږونو یوه خبره رسیږي د چا په هکله باندې تحقیق وکړئ، هغه مسئله وڅیړئ او وروسته د هغه بیا تاسو ته حق شته چې څه ووایئ. او که تاسو تحقیق نه یې کړی، مسئله مو څیړلې نه وي، صرف په اورېدلو باندې اکتفا کوئ، نو بیا به الله څخه مسؤول الله به درنه پوښتنه کوي. ډېرې داسې خبرې زموږ په هکله باندې وشوې چې موږ ترې خبر هم نه یو. د خلکو ترمنځ هنګامې جوړې شوې، د ځان نه یې فتواوې ورکړي، خو د حشر په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې دوی الله ته ځواب وایي او زه هم پوښتنه کوونکی یم د الله په حضور کې به زه هم نه پرېږدم. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په مخکینیو خپرونو کې چې څه تیر شو له هغې څخه باید څوک داسې مطلب وانخلي چې هیڅکله څوک یو کس نشي ملامته کولی. نه، داسې نه ده. ځینې وخت د نورو د ملامته کولو اړتیا اړینه وي. انسان غواړي چې هغه خپل اولاد، میرمن او یا ملګری په یو ډول ملامته کړي، مګر د دې کار د ترسره کولو لپاره تر ټولو مخفي لاره غوره کول هم غوره خبره ده.
تاسو هغه چاته چې هغه غلطي کړي دومره موقع ورکړئ چې هغه په ټولنه کې د سترګو لګولو پاتې شي. د مکې مکرمې له سترې فتحې وروسته چې مسلمانان بریالي شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلامي لښکر سره یو ځای په حنین باندې حمله وکړه. د حنین مشرکان په ډیر عمده توګه صفبندي کړې وه. لومړني صف کې شهسوار ول، په دوهم صف کې پلي جنګیالي ول یعنی پیاده جنګیالي ول، او په دریم کې ښځې وې. له دې وروسته وزې او اوښان صفبندي شوي. مسلمانان هم ډېر و، شمېر یې تقریبا 12,000 تنو ته رسېد. د مشرکانو څو ډلې خلک د مسلمانانو له ورتګ څخه وړاندې په شیلو او ګارو کې یو خوا او بله خوا د ونو بوټو شاته پټ شوي. څنګه چې اسلامي لښکر سیمې ته ورننوت نو له هرې خوا پرې د غشو او د نیزو او د تیږو باران جوړ شو. په خلکو کې ډیر اضطراب خور شو او اسلامي سپاره جنګیالي یو خوا او بله خوا ګډ وډ شو. په اسلامي لښکر کې تر ټولو وړاندې اعرابیان شاته شول. دا وخت د مشرکینو پله درنده وه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورو خواو ته نظر واچوه. ویې لیدل چې د لښکر لړ پرې شوی دی، د وینو رود روان دی او په اسونو سپاره کسان د بدحواسي له امله ګډ وډ شوي دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حالت ولید نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې مهاجرو او انصارو ته غږ وکړي. عباس رضی الله تعالی عنه په لوړ آواز سره مهاجرو او انصارو ته غږ وکړه، ای مهاجرو ای انصارو. کله چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دا نعره وکړه خلک بیرته راتاو شو. اتیا یا د اتیاو نه څه زیات کسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا ته راټول شول. جګړه چې دوهم ځل پیل شوه نو الله رب العزت مسلمانانو ته بریا ور په برخه کړه او جنگ د مسلمانانو په بریا سره پای ته ورسید. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر وړاندې د غنایمو ډیرۍ جوړه شوه. اوس چې له جنګه کم کسان تښتېدلي ول همهغوی د غنیمتونو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو وړاندې حاضر شول. یو اعرابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې زموږ د غنیمت مال زموږ ترمنځ تقسیم کړه، زموږ د غنیمت مال زموږ ترمنځ تقسیم کړه. څو ځلې یې دا خبره وکړه. تعجب دی د هغه په ټینګار او همت، ځکه هغه د جنګ له میدانه منډه کړې وه او کله چې ورته د بیرته راستنېدو غږ وشو نو بیا هم راستانه نه شو. دنیوي مال او متاع د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې هیڅ ارزښت نه درلود. د اعرابیان له څلورو خواو څخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راتاو شول او یوه ټیله یې جوړه کړه. ټیل ماټیل جوړ او په همدغه ټیل ماټیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې ونې خوا ته ورسېد. په همدې وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک څادر د ونې شاخ پورې ونښت چې له امله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ناڅه عورت ښکاره شي. خو په داسې حساسو شیبو کې هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ غوندې په غوسه نه شو او په پوره اطمینان سره یې خلکو ته ویلې ای خلکو زما څادر راخوشي کړئ، په هغه ذات مې دې قسم وي د چا په لاس کې چې زما ځان او روح دی که ما سره د تهامه د ونو د شمیر په اندازه اوښان وي نو هغه به هم ستاسو ترمنځ تقسیم کړم او تاسو به ما بخیل بزدل او دروغجن ونه مومئ. د تهامې غرونه مشهوره دي او ولې مشهور؟ د حدیث په بخاري کې موجود. هو که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخیل وی نو د غنیمت ټول مال به یې له ځان سره ایثار کړی وی. که بزدله وی نو د خلکو سره به یو ځای د جنګ له میدانه تښتېدلی وی او العیاذ بالله که دروغجن وی نو الله رب العزت به یې مرسته نه کوي. د حدیثو او د سیرت په کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صبر، تحمل او بردباري ډیرې په زړه پورې پیښې موندل کیږي. د بخاري حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې له مبارکو صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم سره ملګری و. د یوې داسې ښځې خواته تیر شو چې د خپل زوی قبر ته ناسته وه او ژړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي د الله رب العزت څخه وویریږه او صبر وکړه.
غمزپلې میرمنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه پیژانده او ویې ویلې خپله لاره وهه ته زما د مصیبت څه پروا لرې. یعنې هدف یې دا و چې دا په ما راغلی زما د حالت څه خبره ده. دې خبرې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلی شو، ښځه یې په خپل حال پرېښودله او روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرض ادا که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوه شوی و په دې وخت کې چې ښځه د نفسیاتي کوم صورتحال څخه تیریږي په هغې که ورته ډېرې خبرې کول مناسب نه دي. یو صحابي ښځې ته مخاطب شو او ویې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ښځه چې خبره شوه نو په خپلو کړو پښیمانه شوه، پاڅېدله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې روانه شوه تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر کوره ورسېدله. کور مخې ته څه څوکیدار نه و. هغه د معذرت غوښتلو په حال کې ویلې ای د الله رسوله ما ته ونه پیژندلی زه اوس صبر کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل انما الصبر عند الصدمة الاولی، صبر خو د صدمې رسېدو په پیل کې کیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح لیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته. الله په هر شي باندې یعنی په هر کار کې احسان کول فرض کړي دي. له دې امله چې کله تاسو قتل کوئ نو په ښه طریقې سره یې وکړئ او کله چې